جانتن ټراټ د افغانستان او سریلانکا د وروستۍ ټیسټ لوبې په اړه خبري کانفرانس ورکړ. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکي جانتن ټراټ د وروستۍ ټیسټ لوبې په اړه په خبري کانفرانس کې په روانو سوداګریزو لیکونو کې یو شمېر افغان لوبغاړو ته اشاره وکړه چې یادو لوبغاړو په ټیسټ لوبه کې هم برخه اخیستی شوه خو په لیګونو کې بوخت وو او یوازې افغان نه بلکې ډیری کرکټ بورډونه له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړي اندېښنه وښوده چې ځوان او نوي لوبغاړي ټیسټ لوبو ته زړه نه ښه کوي خو که په دې فارماټ پانګونه ورته پاملرنه وشي لوبغاړي به وهڅول شي چې په ټیسټ لوبو کې هم برخه واخلي. ښاغلي ټراټ وړاندې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې افغانستان د ټیسټ لوبې ښه پیل وانخیست، د اړتیا له مخې یې ښه توپوهنه ونه کړه او په دویمه پاڼۍ کې سریلانکا راوښوده چې څه ډول توپوهنه وکړو. هغوی ښه پیل واخیست او د ټیسټ لوبو دودیزې 400 منډې جوړې کړې. نوموړی زیاتوي چې په دریمه ورځ افغان توپوهونکو ښه پیل وکړ او یو ښه ځای ته یې ورسولو. په ټوله کې په لوبه کې ځینې کوچنۍ صحنې وې چې لوبغاړو مو پکې ښه لوبه وکړه. خو ټراټ ټینګار کوي چې افغان لوبډلې د ښې لوبې تسلسل ونشو ساتلی او له امله یې له ماتې سره مخ شوه. هغه همدارنګه په ټیسټ فارمټ کې د افغانستان او سریلانکا پرتلنه وکړه او ویل چې افغانستان په ټول تاریخ کې 8 ټیسټ لوبې کړي او سریلانکا یوازې سږکال 10 ټیسټ لوبې کړي دي چې په دې فارمټ کې د ښه ځلېدو راز اوږدمهاله تجربه ده خو افغانستان کمه تجربه لري. په همدې حال کې ښاغلي ټراټ د افغانستان د لنډو فارمټونو بیلګه وړاندې کړه او زیاته یې کړه که په ټیسټ کې هم ورته دوامدارې لوبې وکړو نو حتمي ده چې د 20 اوریزو او یو ورځنیو لوبو په څیر به ښه وځلیږو. جانتن ټراټ همدارنګه د ابراهیم ځدراڼ، رحمت شاه او نوید ځدراڼ د ښې لوبې یادونه هم وکړه.